پسان 2005 کی چکالا پا سوات کی طالبان یو تحریک شوروش مولوی فضلاللہ وغی نو آغا رو رو گرمی دو 2007 تا چکالا ورسید آغا وقت کی پا سوات کی ڈی سی او چو نو آغا جاویدو او ڈی پی او چو آغا اقبالو گرمی و مادیان کے زمایو دوستو دا آغا کورو نو آغا ما تاوی گرمی ڈیرا دا یو دو ردو لا راپٹ شا دیدا که بلک دما شی زلال مال دی دا آغا کور کی دریا دا سین بغاڑاو پای که زا دیرا شما پای سرد بچو لاڑما ما دا دورا زی بزان لتیرے کم دیگی جاوید ما تا ٹیلیفونو کا ڈی سی ویجی تا کم چارتا ہے ماولی خیر دے ویزا پنپیر تدار زما ضروری کار دے تا سارا نو ما تا یار زو پنپیر کے نیما ویچار زائی ما تا ہوا ایسا در زم نو ماو خندل ماو تا ایسا غستا پا حکومت کے ما وی کم زائی ما سوات کی وی دل تی سوات کی ما آو زدار علم وی زوادراز غلی غنتی ہوا تمانو دی عام خلقو کی بگر زیدما معلومات میں کول چه دا سوات خلق سوئی دی تاریخ بارا کی او دا سروان دی نماوت ای زراش زما دیان کی فلانی زائی کی جو آئی دے چلک ساعت بعد اغرا و رسید راغ منکی ناسو ماتوی رجی دا مولی فضلاللہ دے محمد عالم دے دا علم شوی دی او دا فساد جوڑی گی نو کتاب کی سو کرل میرا زبادی کی سو کما زبادی کی سنشم کولے وینا جی اگا حق کولی گیرے دا دیندار سڑے ہو ما دیوی پا دی حیثیت نا چیزد حکومت نوکر یما پا دی حیثیت چه دا علماء دی طلباء دی او دی ناخبر دی او دی سر یو کار کی گی او دا دی ملک دیندار خلق دی او دا بار ستبائی بہوشی ما چه دینی لحاظ باندی زبا سچالو کا مطلب بیغم شا تزا سار لارما دا محمد عالم کلی تا دا آکلی نوی بینوڑاو کم کی چاگاو سیدو دا چلارم وقتی معموزو کا چلارم یا آگئی او بیٹکو ما دا آگا بیٹکو وار اڑا بو چوار میں اڑا بو وار چه کلاو شا دن یو سالور کاسا پراتی دی ٹوپا کی کلاشنکوفی اور سر دی اما ٹوپای پسارو سادر میں پوگاو نماور توی محمد عالم شتے نو چه مای محمد عالم سے محمد عالم زمان شاگردو نو آگیو دا سے روان و دیو کتر چو محمد عالم مولانا سے ابتدے محمد عالم ہوئی اسوک دے جو بل کس پا بلستن کی پرو تو در را ٹوپ کا وہ شیر سے پخیر آلی تس کیا جو چه آغم ماتا شیر سے پخیر دل دی سڑی سر مقام شا ماتا محمد عالمو کو رکار میں دے ور سرا آغا زر لار دا کورواری اڑا بو محمد عالم راوت سرطور سرخ پیاب لی چگوہ تاوی دیر آگلے دے کہ ناستا ماتا محمد عالم یو خبر لر آگلیم ویسا ویجی دیر ٹیم کی سنجا میں بس یو کار لر آگلیم ویسا میں تا دا غواری چی سوات روان چی وینا میں دا غواری چی دا خلق کورون روان چی وینا میں دا غواری چی مولاو طالب بدنام چی وینا میں دا تاب چی سشو روکڑی دی دا دی نتیجہ با گوری دا غراوزی ویجی بس ترا توائی چی سوائی میں زا چیزو فضلاللہ سکا ما غزان سرک ز محمد عالم او عزیز اللہ مولی سے دا او چی وفات شوئے دے دا منگا لاڑو فضلاللہ تا چکلیوی چی اگر آگلے اگر سرطور سرخ بیاب لخ بی رامن ڈکڑے بار راو ہوتا
وجی دا ته څنګه رالی ما تا سره مې کار دی دا هغه د کور ډیوډای وه پای کې موږ کېناستو چې هغه ته ما خبره وکړه نو هغه ما ته وی جی زما سټ او ستا پړې چې چارته مې بیا بومې ده موږ د دین دپاره دا کوو ما ته تاسو د دین دپاره کوئ خو دا څوک چې در باندې کوي نو شی بل څه دی وی څه وکړو بس وی که ما بیا بومې زوله که ډي سي له مې بیا که ایس پي له مې بیا ما نه تا ولې وله بوځم تا له بې راولم زه لاړم هغوی پسې سیدو ته او سیدو کې ما د ډي سي په کور کې هغه ته ووې ما خبره سمیږي او ما سره به ځئ هغه وی زه خو نه ځمه ما باندې سوسایډ کوي خودکش د ماکره باندې کوي دوه درې ځله بچ شوی یم او وجني وې ما ورته وی ما به مړ کړي نو بیا به تا مړ کړي که ته ما سره راځه ما هغوی دواړه ځان سره کېنول او مټه کې یو کارخانه وه د کپړې دغه کارخانې د پاسه هغه کارخانې والا انتظام د ډوډۍ وکړ او په یو درستخان باندې ډي سي ایس پي زه مولانا فضلالله شاه دوران مسلم خان دا ټول ما کېنول او دی له مې صلح وکړه بیا مې ځان سره ورم بوتلی موږ هغه صلح مې ورله وکړه او مولوی فضلالله اعلان په اف ام وکړ چې چا ټوپک راواغست نو هغه به زما دشمني موږ ټوپک نه رالو او ټوپک یې هغوی کېښودې هغه ځای نه ډي سي وزیر اعلی میلاو که جاوید اوس هم ژوندی دی وزیر اعلی یې میلاو که هغه ته یې وی چې پنجپیر شیخ صاحب راغلی دی هغه موږ له روغه وکړه خبره سمه شوه وزیر اعلی وی ته ورکه شیخ صاحب له ما له ټلیفون راکه ما ته یې وی دا روغه تا وکړه ما یاو ښه ډېره مهرباني ما نه مهرباني ما خو ستا دپاره ګورې نه ده کړې دغه څه مې ورته ووایي او که ته دا روغه مضبوطې نو دې کې یو څو خبرې دي چې بیا ما سره کېنې چې خبرې حل کو مطلب مې دا و چې په فضل الله کوم کیسونه دي چې هغه ختم کی نو چې کیسونه به ختم شو بس هغه د ملک سړی دی اوسېږي بس هم خپل کار به کوي دیني وی به ټیک ده بیا به میلاو شو څنګه چې ما هغه روغه وکړه د مشرف حکومتو مشرف مولانا فضلالرحمن وغوښته ورته وی تاسو روغه وکړه او دلته وزیر اعلی درانی و ما سره چې خبرې کړې وي وی تاسو روغه وکړه هغه ورته وی دا خو هغه راغلی دی کړې ده نو مشرف ورته وی زیروانو متې جوړې زیروانی له بیا متې او دانی له بیا نو دا ورته وی ماله به سره کې چروانې کو ته چې څه غواړې وی ماله د کشمیر کمیټۍ چیرمني راکه کشمیر کمیټۍ چیرمني واغسته او دلته نو وزیر اعلی مرکز ته خط ولیکه چې په سوات کې اپریشن پکار دی اپریشن شروع شو ویل شو رښتیا او راشه وای ما سره کېنئ زما مخکې دار څه نه دي شوي او سوات یې تباه کړ خلک یې تباه کړل کورونه یې روان کړل چې بیرونی قوتونو څخه غوښتل نو هغې دلته وکړل ملا او طالب یې بدنام کړ او هر څه تباهي وکړه ما ته وایي ستا وایي مولا فضلالرحمن سره په څه خفګان روانه ده روانه به نه چې د سوات دنیا یې وجلې ده دا خو دی د لاسه وجلې شوې ده د مالاکنډ خلک وجلې شوي ګینې رای والا مخامخ زما مخکې دی ووایي نو هغه سمې روانه کړه فساد یې جوړ کړه ملک یې هم تباه کړه د ملک ادارې هم تباه کړې د خلکو کورونه هم تباه کړل دنیا یې تباه کړه او پاکستان یې داسې حد ته راوسته چې د پاکستان هغه وسله په پاکستان استعمال شو او د پاکستان هغه قوت چې هغه د ملا او طالب هغه کمزورې کو اوس به بلاله به جوړه کړي جوړی دي هیڅ نشي کولی انشاءالله دا به بیا مخکې ځي په دې ملک اسلامي قوتونه دینی قوتونه او دفاعي ادارې هغه به یو هی چې هر څه کېږي اوس وایي یاره دا شهیدان شوي
نو دی تپوس نه کړي ما یادې تای سوره تپوس کړي وای غره توخه تا چې کوم وجلی دا تای سوره تپوس کړي او ته بوتل نو انت در باندې فساد جوړ کړ زنیم خبر نو تاسو را اخلاص کړي او دا چې شهیدان کړي چا نو دا غي د پاره خو ته جنټی کې ما نه دا کړو ته جنټی کې نو ما ته وای